سورة آل عمران کې رب کریم دی آیات مبارکه کې هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات و اخر متشابهات تشریح کې ورسته ویل دي هغه کسان چې د دوی په زړه کې زیغ وي هغه په متشابهاتو کې غږیږي راسخین په علم آمنا وی حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها د نبی اسلام نه پوښتنه کوي دا ورته په جواب کې څوک دي چې ولې د په متشابهاتو کې غږیدو نو دا پوه شي چې دا هغه څوک دي چې زړونه یې کاږه دي د حق نه ځان تر وساته یا دې ته خطاب ده یا عام امت ته خطاب ده چې دا دوم روایت ده چې ومولیدو د چې خلک نو امتیانو د ما ځان تر وساتې دي دغه خلکو نه دا متشابهات کې خبره تفسیر کول د زائغینو کار ده اوس د سوال واردېږي ډېر د خوخو علماونه متأخرینو د جملې نه په متشابهاتو د قرآن کې تاویلونه کوي که نه کوي ید الله ید په معنا د قدرت اخلي الرحمن علی العرش استوا استوا په معنا د استیلا او د غلبې باندې اخلي وجه په معنا د ذات باندې اخلي دا هغه د تاویلونه د شته کوي نو جواب دا تاویل د متشابهاتو د تعین د مراد شارع په حیثیت باندې دی نه کوي ابتداءً سلف صالحینو چې د خلکو عقیده صفاوي مبتدعين نو ډیر شوي او د خپل غلط عقیدو د پاره په متشابهاتو تمسکات نو شروع شوي هغه متقدمینو په متشابهاتو کې دا ویل کوم شی چې مراد دی الله تعالی د دې موږ په ایمان ده راسخین په علم یقولون آمنا به نور قیل قال نو وکي چیرې نه کې کو کله چې مبتدعين شروع شو په مبتدعينو کې د چا عقیده العیاذ بالله الله تعالی ته د جسمیت ته چې دغه خلکو ته مجسمه ویل کېږي ظاهر خدای مسلمانان دي دعوت اسلام لري تر موږ تاسو نه کلک موحدین ځان بولي دغه به د خلکو د خطا کولو د لپاره د خپل مدعا د لپاره په دغه متشابهاتو د قران باندې دلیل دي ان الله خلق آدم على صورته الله پیدا کړ آدم علی السلام علی صورته هی زمیر الله تعالی کو په صورت خپل باندې آدم علی السلام ته خدای پاک د وجود ورکړل لکه خپل وجود جسم شو کنه شو نو ځکه سمع ده که بصر ده که ید ده که وجه ده که قدم ده که استوا ده که کرسی ده چې څه شیان دي دا د جسم خواص دي هغه ټول العیاذ بالله په الله تعالی کې شته ولې خو دې حدیث ته معلومیږي چې الله آدم علی السلام پیدا کو علی صورته دغه په خاطر متأخرین علما مجبور شو د دې لپاره چې د خلکو عقیده نشي خرابې تاویلونه په متشابهاتو کې شروع کړه خو دا معنا وای نه چې دا په یقین سره کوي چې د الله دغه تر مراد ده مناسب معنا یې ذکر کړي د الله د شان سره مناسب هغه ظاهري معنا چې جسمیت تر ثابتېږي هغه مراد ده نه یقیني خبره ده خو هغه اصلي مراد دی الله مقتنه ده معلوم خدا معنا ک تر واخلې د احتمال په ځای دا معنا ک تر واخلې د الله د شان سره څه بی ادبی نه ده چې معنا د قدرت واخلې مثلا استوا په معنا د استیلا واخلې وجه په معنا د ذات واخلې کله چې معنا څوک وکي نو د الله د شان سره څه منافی نه ده د خلکو د قناعت لپاره ځکه دا تعویلونه کړی دي کنه مسله په مخ کې نکړه هغه حدیث چې ما درته ویل تاسو ته وس شک پیدا شو چې خو د نبی اسلامي چې پیدا کړی د اعلی صورته التا یا ضمیر د هی راجع آدم علی السلام ته ده الله پیدا کو آدم علی السلام علی صورته په صورت آدم د نور انسانانو نه فرق د نور انسانان چې پیدا کیږي څومره اطوار په دی راځي امور پر رحم کې منیوي بیا وینه شي بیا غوښه شي بیا اډوکه شي بیا وجود جوړ شي بیا روح وربيږي بیا چې پیدا شي کنکای وي بیا غټيږي سوکا چې 15 کال بعد بلوغ ته رسیږي آدم علی السلام باندې دغه اطوار ته شوی دي کامل وجود هغه غټ سړی پیدا کړ
علی صورته دا معنا د شنو لکه د نور انسانان چې امور نه پیدا شو سوکا سوکا لویدو نه چې د آدم علی السلام څومره وجود چې شپته غځي وجود و آدم علی السلام الله پیدا کو په خپل وجود پیدا کو خو د خټه نه د وجود جوړ کو دغه اطوار په دنه دي تیر شوی لکه د نور انسانان دي دغه مطلب ده دوم که ضمیر الله تراجی شي چې اسه دا خبر خو ما خلینو مخکې وته چې وسه شک نشي پاتې که ضمیر الله تراجی شي بیا به د څه معنا کې الله پیدا کو آدم علی السلام علی صورته ای علی صفته په خپل صفت پیدا کو حیات علم قدرت سمع بصر اراده کلام دا ټول دی الله صفاتی کنه دا ټول انسان ته ورکړي دي کنه دی ورکړي دغه معنا ده دا شرافت انسان ته اشاره ده چې په ټول مخلوق کې الله انسان اشرف المخلوقات پیدا کړ ولې خپل صفات ورکړي دي په خپل صفاتو باندې پیدا دي على صورته على صفته بهر تقدیر نو په متشابهاتو کې خبره دوه قسم شوه یو د زائغینو تفسیرونه دي اغا على القطع واليقين دا معنا اخلي چې دا کومه د ظاهر نه معلومیږي او په تشبیه قائل دي چې یت ذکر دا یت خو جارحه مخصوصیت ویل کېږي دی وی العیاذ بالله الله ته دغه څه لاس ده چې قدم ذکر د جارحه مخصوصیت ویل کېږي دی وی دغه مراد ده دغه ده هر څه چې د جسمي صفاتو خاصی دي او تر نصوص کې ذکر شوی دي دی وی چې دغه معنا تر مراد ده او الله تعالی عز بلا جسم درته ویل چې موږ سره ریاضي وکړو چې یو ورځ د استاد نه پښتنه وکړه چې دا حالات د اسمانو ټول دي په حالات رسیدي خو الله تعالی به لیدل په کرسي ناس ته پیر زړولې دي کرسي وسع کرسيه کرسي خو د الله ویل دي کرسي الرحمن علی العرش استوى الله ویل دي دوی په ظاهر د نصوص خلک گمراه کوي دا اهل الظواهر دي اهل الظواهر نو مونږ بدل دي خو دې ټول دغه یو ډاله دین ته خلک لګیا دي دا بیګاغه مرګري ټلیفون کړو چې په پښتو باندې په فیسبوک کې بیان پرون کابل رسمي یو اوریدو العیاذ بالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سپکواله بیانو د علماو د دغه دین د جمعاتو د منځو او مسلمانانو ته د شی عنوان ال خلق اړي کتا چې حق وای ولې به د ذلیل وای چې په یو ځای کې حکومت چاوي نه په یو ځای کې چاوي نه په یو ځای کې چاوي نه په یو ځای کې چاوي نه هغه ورځ په ورځ ترقی کوي تاسو ورځ په ورځ خو تاسو نه حق یې هغه دین حق ده په پښتو وسوای په فیسبوک کې دغه خلک مقرر دي خلک د انټرنیټ خو د دنیا د لپاره یو لوی آفت شو بهر تقدیر نو دا زائغین لګیا دي دغه څه دغه خپل دغه بیانونه کوي په فیسبوکو کې آیات حدیث دا ال ظواهر دي خلک په خپل عقیدو کې شکمن کړي دي حتی کابل رادیو کې د خپل تلویزیون د ګمان کوم بیان ده سپینګری عوام دي هغه اوس په خپل مذهب کې شکمن دي چې د ملایانو مخکنه موږ خطا کړی او دا مذهب کله شته هغه د پلان کې قران آیات ویلې رادیو نه ک تلویزیون آیات د سی ویلې حدیث د سی ویلې اوس په سپینګری په مذهب کې شکمن کړه په ډیر عقیدو اعمال کې شکمن کړه نو دا د یو زایغینو کار ده